د لوی او بخونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د مثلثات درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د مثلثات درسونه مو لومړي سر نه اول درس نه تر ننه پورې ټول تعقیب کړي وي تر څو په یو سی او شي باندې پوه شئ او وکولی شئ چې نور کتابونه به در سره حل کړي او درته ګټه وکړي. او که راسن راغلی سئ دا لوست وګورئ دا هم در سره وګورئ، کولی شئ چې لاړ شئ هر پله لیسته غواړئ فزیک ووایئ، کیمیا ووایئ، بیولوژي ووایئ، هر درس چې تاسو غواړئ د مکتب درسو کې مشکل لرئ ټول در سره په همغه سر نه واخلئ، وګورئ دانه دانه در سره وګورئ. کوم ځای کې چې کومه خبره یا کوم خبره باندې نه پوهېدئ کومنټ په شکل د واتساپ په شکل هر رقم چې کولی شئ هغه مشکل ما سره شریک کړئ. ګران زده کوونکو په مخکې لوست کې موږ مثلثاتي نسبتونه وویلې چې د درس د مثلثاتو اساس دي او مثلثاتو اساس جوړ کړی ده او هغه مې درته ویلې چې تاسو هغه نسبتونه تعریفونه مې وکړل، تاسو مې میخانیک هم کې او بعضې زاویې نسبتونه باید تاسو ټول دانه دانه چې کوئ میخانیک کوئ. ګران زده کوونکو نن په دې لوست کې موږ راځو په هماغه نسبتونه چې موږ پرون درس کې خلاص کړي دي، نن له خیر راځو په هماغه باندې چې کوو مثالونه لرو او تاسو ورته متوجه اوسئ. قلم او کتابچه باید در سره وي چې ټول مثالونه در سره نوټ کړئ. زه هر رنګ نه هر رقم سوالونه رقم سوالونه څو دانې نمونې راخلم درته کاروم او تاسو هم کوشش وکړئ چې هماغه سوالونه بیا نور کتابو کې ګورئ دانه دانه در سره چې کوئ حل کړئ. راځو ګران زده کوونکو لومړی سوال چې موږ ته راتلی شي په دې فصل کې یا په دې لوست کې موږ ته راتلی شي هغه داسې ده چې موږ ته یو مثلث راکوي، داسې د قایم الزاویه مثلث به راکړي، زاویه به مثلا دلته 90 راکړي، دا زاویه به الفا ونیسي دا به بیتا ونیسي. دلته فرض مثال موږ تاسو ته وایي چې دا 15 ده دا 6 ده او دا 7 ده. دلته تاسو موږ ته راواخلئ د الفا او بیتا مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ. ګران زده کوونکو موږ د مثلثاتي نسبتونو په تعریفو باندې خو پوهیږو. بیا مثلا دا چرابه کې دا سوال نشي فقط یو نسبت موږ نه غوښتل کېږي، یعنې ساین د دې یا کوساین د دې یا تانجان د دې همداسې د هغې صحیح ده، یعنې ولې څلور کې یو سوال ځایږي. موږ اوس ټوله لرو بیا هر رقم سوال چې هلته راغی موږ یې هماغسې مختزو او بل اوس کوشش کوو چې فقط موږ هغه درې لومړني نسبتونه چې ساین کوساین او تانجان د دا پیدا کوو. نور هغه نور نسبتونه خو پوهېږو چې د دا نور معکوس شي د درې اول چې معکوس شي هغه نور اخر راکوي. پوهېږو چې ساین معکوس ده د کوسیکینډ، کوساین معکوس ده د سیکنډ، تانجان معکوس ده د کوتانجان. یعنې کله چې موږ تانجان باندې پوه شو کوتانجان خپله زده کېږي. نو کله چې موږ ته نسبتونه پیدا کړو هماغه درې دانې ښه دي هماغه درې اول ورته پیدا کړو نور کومه خبره نشته ده. نو موږ چک کوو ساین د الفا اخلو. ساین د الفا تعریف داسې و چې مقابل پر وتر. وتر هغه ضلع وه چې د 90 درجو په مخ کې وه. نو 6 پر 100 ده 6 پر 9. کوساین د الفا که پیدا کوو چې کوم مجاور پر وتر یعنی 15 پر 100 ده 15 پر 9. تانجان د الفا که پیدا کوو څو لیکو چې مقابل پر مجاور. مقابل پر چی شي مجاور 6 پر 100 ده 6 پر 15 دغسې. همداسې که راشو د بیتا نسبتونه پیدا کړو لیکو ساین د چی شي ساین د بیتا مساوي کېږي مقابل 15 تقسیم پر وتر څو کېږي 9 یعنی 15 پر 100 ده 9. او که کوساین د بیتا پیدا کوو وایي چې مجاور یعنی 6 پر وتر 9 او همداسې که تانجان د بیتا پیدا کوو څو کېږي مقابل پر مجاور 15 پر 100 ده 15 پر 6 دغه سوال درته راځي. تنها به داسې نه کوو چې دا مثلث میخانیک کړی هر څوک سوال درکړي نو تاسو وایئ چې والا وتر دغه ضلع ته وایي. نه شکل بدلیدی هم شي. مثلا سوال موږ ته داسې راکولی شي مثلا سوال موږ ته داسې راکړي چې دا مثلث مثلا سرچپه کړي یا په داسې شکل موږ ته رسم کړي دلته 90 درجې راکړي مثلا دا 10 راکړي دا 11 راکړي او دا 14 راکړي. دې زاویې ته الفا ووایي دې زاویې ته بیتا ووایي. نو تاسو به بیا هم نه وایئ چې دا زاویه وتر ده ولې چې هلته وتر نه وتر هغه ضلع ته وایي چې د 90 درجې په میخانیک مه اوسئ صحیح ده. دې که ریاضي د تحلیل به کوئ هغه ضلع به پیدا کوئ چې د 90 درجو مخامخ ده او دا ضلع 14 د 90 درجو مخامخ ده دغه وتر شو. پس د الفا نسبتونه اخلو. ساین د الفا مقابل 11 پر 14. کوساین د الفا اخلو 10 مجاور پر 14. همداسې تانجان د الفا اخلو ګران زده کوونکو څو کېږي تانجان د الفا څو کېږي مقابل پر مجاور 11 پر 100 ده 11 پر 10. همداسې کولی شو چې د بیتا هم نسبتونه واخلو. ساین د بیتا مساوي کېږي مخامخ ضلع څو کېږي مقابل ضلع 10 ده مجاور پر وتر 14. همداسې کوساین د بیتا پیدا کوو مجاور 11 کېږي او وتر څو ده 14 او تانجان د بیتا چې پیدا کوي ګران زده کوونکو څو کېږي مقابل پر مجاور یعنی 10 پر 100 ده 10 پر 11 دغسې پیدا کېږي. یا همداسې دا مثلث موږ ته مثلا تا وایي په دې شکل موږ ته رسموي مثلا داسې راته وایي داسې ضلع کش کاږي داسې وایي دا 90 درجې ده. دلته مثلا موږ ته وایي چې دا 9 ده دا 8 ده او دغه فرض مثال موږ ته څو راکوي دغه وایي 9 ده. دغه زاویه هم چې د تیتا ده او دغه هم ګاما ده. تاسو د تیتا او ګاما نسبتونه موږ ته پیدا کړئ. بیا هم نه غلطېږي څوک چې د 90 درجو په مخامخ کې ده هغه څوک ده وتر ده. نو نسبتونه به یې واخلئ وبه لیکئ چې ساین د چی شی ساین د بیتا تیتا ساین د تیتا مخامخ ضلع 18 یا مقابله ضلع 8 تقسیم پر 100 9. کوساین د تیتا مساوي کېږي مجاور و پر 100 ده 9. همداسې تانجان د تیتا مساوي کېږي 100
مخامخ یا مقابله ضلع پر مجاور 8 پر و داسې. او که د ګاما زاویې نه پیدا کوئ نو ساین د ګاما مساوي کیږي مخامخ و پر وتر 9. کوساین د ګاما مساوي کیږي مخامخ مجاور 8 پر وتر 9. همداسې تانجان د ګاما مساوي کیږي ګاما مساوي کیږي مقابله ضلع پر مجاوره سو کیږي و پر 8. دغسې لومړی سوال چې راځي موږ ته به دغسې ګران زده کوونکو. بل سوال چې موږ ته راکوي داسې وایي چې یو قایم الزاویه مثلث رسموي راته داسې دا 90 درجې ده. دا زاویه راکوي مثلا 10 درجې ده او د وتر هم راکوي 12 متره ده. موږ ته وایي چې دغه ایکس پیدا کوي څومره ده او دغه وای پیدا کوي چې څومره ده. یعنی دا سوالونه چې موږ ته کله راکول کېږي د دې مثلثاتي نسبتونو په کومک باندې دي حلېږي. ایکس هم ورک ده وای هم ورک ده. یوه زاویه معلومه ده او یوه ضلع معلومه ده. دلته موږ ګورو چې اول که موږ فرض مثال دغه وای پیدا کړو نو وای چې پیدا کوي داسې نشو کولی چې وای د ایکس سره ارتباط وکړي داسې نسبت واخلي چې وای ایکس ارتباط ورکړي ولې چې دا مرګ ده دا مرګ ده یو معادلې نه دوه مجهول نه راوځي. نو داسې یو کار وکړي چې دا مجهول دی او ثابت عدد سره ارتباط ورکړي. مثلا وای د 12 سره ارتباط ورکړي. تاسو پوهېږئ نظر 10 درجو ته وای چې د مقابله ضلع او 12 ده وتر ده که نه د 90 درجو مخامخ ده. نو داسې نسبت واخلئ چې مقابل وتر سره ارتباط ورکړي. نو مقابل وتر سره موږ خو مخکې تعریف کړی ده چې هغه عبارت د ساین ده. نو لیکو چې ساین د 10 درجو دلته اخلو مساوي کیږي مقابله ضلع سو وای تقسیم پر سو ده وتر 12. دلته اوس مخرج سو ده یو ضرب وای مساوي کیږي 12 ضرب ساین د 10 شو 1 پر 2 اختصار کوي وای مساوي کیږي 6 متره. دلته موږ ته وای پیدا شو 6 متره. همداسې بل کولی شو کوساین ایکس پیدا کو کوساین ورته واخلو ولې چې دا مجاور ده او دلته وتر ده او مجاور پر وتر. اوس کولی شي مقابل پر مجاور هم لاړ شي ولې چې ایکس وای معلوم ده. اما که نه ځي هماغه خبره صحیح ده مثلا دا هم نه پیدا کړي داسې رقم پیدا کړي. نو راسل کوساین واخلئ کوساین د 10 درجو مجاوره ضلع ایکس پر وتر 12 مخرج سو ده یو ضرب ایکس 12 واخلئ ضرب کې کوساین د 10 شي د جذر د 3 پر 2 ده چې دا میخاني کړي مخکې کې. اوس دلته دې سره اختصار کې 6 جذر د 3 متره شو. دې ځواب سره رقم راووته 6 جذر 3 متره. همداسې بل سوال راکولی شي ګران زده کوونکو مثلا داسې شکل راکوي دلته موږ ته وایي یو قایم الزاویه مثلث رسموي دا 90 درجې ده دغه زاویه 80 درجې ده. دلته دا دفعه موږ ته وایي چې دا 10 متره ده. صحیح ده. نو تاسو دې مقابله ضلع پیدا کړئ او دغه وتر پیدا کړئ. صحیح ده. دلته بیا هم یوه ضلع معلومه ده زاویه معلومه ده او دوه ځلې نورې ورکې دي. اوس موږ څه رقم کوو ایکس پیدا کوو د 10 په زور. ایکس مقابله ضلع د 80 ته او 10 شدید څه ده مجاوره ضلع ده. نو داسې یو نسبت واخلئ چې مقابله د مجاور سره وصل کړي یعنې تانجانت واخلئ تانجانت د 80 واخلئ مقابله سو ده ایکس پر مجاوره سو ده 10 دغسې کوي. صحیح ده. اوس مخرج سو ده یو ضرب ایکس 10 په تانجانت د 10 شو کې 80 کې ضرب کړئ 10 په خپله تانجانت د 80 چې ده جذر د 3 راځي. دلته تناب متر ورکړئ سوال زموږ حل شو. خلاصه ده خبره. صحیح شو. همداسې که اوس غواړئ چې آر پیدا کړئ د آر د پیدا کولو لپاره موږ کولی شو چې دغه 10 د چا سره ارتباط ورکړو د آر سره. مثلا کوساین ترې واخلو کوساین د دې زاویې چې واخلو مجاور پر وتر یعنې کوساین د 80 چې واخلو مساوي کیږي مجاور 10 پر وتر آر. داسې کوساین د 80 تاسو زده ده چې 1 پر 2 راوځي مساوي کیږي 10 پر 100 ده آر. طرفین مستقیم کې 1 ضرب آر مساوي کیږي 2 ضرب 10 شل متره راووته. صحیح شو. بل سوال مثلا کولی شو ګران زده کوونکو مساوي یو قایم الزاویه مثلث ده دلته یعنې مثلا ضلع چې ورکوي دا مثلا دا زاویه 45 درجې راکوي. ارتفاع مثلا مقابل ضلع راکوي 20 متره. موږ ته ایکس هم پیدا کوي وای هم پیدا کوي. نو دا خو تاسو بیا نور ساده علاوه شئ دغه تاسو شمار تل کړئ دغه تاسو تحلیل وکړئ د خپل هم تاسو علاوه شئ سره رقم علاوه د 45 درجو نه داسې نسبت واخلئ چې شل د ایکس سره ارتباط وکړي. شل خو مخامخ ضلع ده او ایکس چې ده مجاوره ده مقابل پر مجاور تانجانت. نو تانجانت د 45 مساوي کیږي ایکس پر مخامخ ضلع سو ده شل تقسیم پر سو ده ایکس و تانجانت د 45 یو ضرب ایکس مساوي دی مخرج یو د یو ضرب شل متره. دا شل متره شو. صحیح شو. او که غواړئ مثلا وای پیدا کړئ نو ساین ترې واخلئ ولې چې مخامخه ضلع پر وتر ده. نو ساین د څو راځي ساین د 45 درجو مساوي کیږي مخامخ شل پر مجاور څو کیږي مجاور وتر څو کیږي وای. صحیح ده. او موږ ساین د 45 ته بزده جذر 2 پر 2 یا 1 پر جذر د 2 کیږي مساوي کیږي شل پر
وایي دا بیرته ګویا کوي تاسو بیا د ماجد 2 پر 2 درکوي دلته که دا شکل ولیکو خو آسان راځي ولې چې د محاسبې نه ډېر هغه کېږي جلوګیري کېږي یو ضرب وای مساوي کېږي دا دې سره 20 ضرب جذر 2 کوي 20 جذر د څو لیکي جذر 2 متره دغسې سوالونه په دې شکلو کې بل سوال چې موږ ته راتلی شي هغه به داسې وي چې موږ ته فرض مثال یو نسبت راکوي مثلا وایي ساین د یوې زاویې مثلا تیتا مساوي کېږي 3 پر 4 صحیح ده موږ ته وایي کوساین د دې زاویې پیدا کوي او د دې زاویې تانجان راته پیدا کوي داس تانجان د دې زاویې موږ ته پیدا کوي دغسې کله چې یو نسبت معلومي د دوه نسبت نور یا لس دانې نسبت نور یعنی هر رقم سوال چې نور ور د سره رقم پیدا کو کله چې دا یو نسبت معلوم راسن یو مثلث ورته جوړ کړي دغه ته چې یو کوي مثلا دلته یو مثلث ورته جوړ کړي دا د مثلث مې ورته جوړ کړ مثلث هم قائم الزاویه دغه زاویه تیتا فکر کړئ دا زاویه سندر تیتا دغه سي اوس تاسو پیږئ چې ساين د تیتا سمانه ورکړي ساين تیتا مقابل پر وتر ته وي مقابل د دې یعنی 3 د دې مثلث او وتر سو د سلور د دلته مجاور ورک ده دغه x برا پیدا کیو سره رقم د فیثاغورس قاعده نه چې مخکې درسو کې ویل ده x مربع جمع 3 مربع مساوي سلور مربع د قائم الظلو د مربعات مجموعه مساوي د وتر د مربع سره ده یعنی x مربع مساوي کیږي جمع x مربع جمع 9 مساوي کیږي سلور مربع 14 نه خاطر کې x مربع مساوي کیږي 14 منفي 9 x مربع مساوي کیږي و د خوام جذر واخلي او د خوام جذر واخلي دا د دې سره لاړه x مساوي شو جذر د سو جذر د و نو دلته لیکو جذر د سو لیکو جذر د و لیکو صحیح شو اوس مثلث تکمیل شو کله چې مثلث ګران زکونکو تکمیل شو نو تاسو هر نسبت چې غواړئ اوس پیدا کیږي مثلا دا دوه نور نه کوتانجان سکند کو سکند نه غواړي خو نسبتونه د شکل نه اخلنو نو اوس موږ ته کوساین ویلې نو کوساین د تیتا خو مجاور پر وتر ته یعنی جذر وت پر سلور ته انده تانجان د تیتا کرا واخلو سو کو مقابل پر مجاور 3 پر سو د 3 پر جذر و کوتانجان واخلې دا معکوس کی او کو سکند دا معکوس کی کو سکند ولا ورته معکوس کی صحیح ده یا فرض مثلا د سوال راکې کوساین د تیتا موږ تر کول کیږي سلور پر 15 صحیح ده وای ساین د تیتا مثلا پیدا کړي او تانجان د تیتا پیدا کړي یا کو تانجان د تیتا یا سکند پیدا کړي یا کو سکند پیدا کړي هر شي شرنه وخته نو موږ ورته وای راسن مثلث ورته جوړو دلته دا نوي شو دغه تیتا شو کوساین چې شته وای مجاور پر وتر مجاور د سلور پر وتر 15 دغه وای پیدا کړي فیثاغورس قضیه سلور مربع جمع وای مربع مساوي کیږي 15 مربع وای مربع په خپله مساوي کیږي 15 مربع 25 منفي سو دا 14 وای مربع مساوي کیږي 25 نه 14 لړ سو پاتې کیږي نه جذر د خوانم دا دې سره لاړو وای مساوي سو شو 3 یعنی وای جواب سره راوځي 3 راوځي صحیح شو دا خو 3 شو اوس کله چې دا 3 شو نو مثلث تکمیل شو دا نسبتونه ورته ډیر ساده پیدا کړي ساين چې شته مخامخ پر وتر مخامخ سو د 3 وتر سو د 15 تانجان شته مخامخ پر مجاور یعنی 3 پر سلور دا ورته پیدا کړي که نور نسبتونه غوښتل دي ورته معکوس کړي نو پیدا کیږي صحیح شو یا د سوالم دا خو د سوالم راغلل د سوالم ګران زکونکو درکې مثلا درته وای چې د تیتا زاویې نسبتونه پیدا کړي یو زاویه د تیتا ده په داسې حالت کې چې د دې متحرک عضله یا دویمه عضله په دغه ټکي کې وي 3 او سلور کې وي یعنی فقط ټکی معلوم ده دلته موږ ورته سوې دا اوس د تیتا زاویې دویمه عضله انجام ده دا که پیدا کوو موږ ورته سوې دی یو ټکی چې موږ ته کله راکول کېږي دغه x او دغه چې y وي نو کله چې دې ته موږ مثلث جوړ کړو ګران زده کوونکو داسې مثلث ورته جوړ کړو دا 90 درجې ده دغه زاویه مثلا تیتا ونیسو تاسو پوهېږئ چې ما مخکې شکل کې درته دا x ده دا y ده او دا r ده یعنی دا x محور سره دا x زوله ویلې دا مې د y زوله درته یو دا r او د فیثاغورس قضیه کې موږ ګورئ دا مرته x y د دې پیدا کړی تاسو بیا ته ډېر ساده پیږئ او حتما لیدلی دی پیږئ په دې خبر باندې اوس دلته تاسو پیږئ چې دی 3 راکړی او دی سلور راکړی دغه r ورته پیدا کوو نو r مربع مساوي کیږي 3 مربع جمع سلور مربع r مربع مساوي کیږي 9 جمع 14 r مربع مساوي کیږي 100 9 14 25 r جذر چې واخلو دواړه طرفونه 15 راووته نو r پیدا شو 15 کله چې دا 15 شو خبره خلاصه شو نو ساين r شي چې اخله پیدا کړه ګوره ساين د تیتا نو تاسو سلور پر 15 ورته وایي کوساین د تیتا تاسو ورته 3 پر 15 وایي او تانجان د تیتا تاسو ورته وایي چې سلور پر 3 او د ساده ماده وایي چې بخیر د شکل ته ضرورت نشي ساين چې شته وي y پر r ته وایي کوساین چې x پر r ته وایي تانجان y پر x ته وایي البته شکلو کې مدرته ویلو سیدا پس دلته y پر r y سلور r سوره 15 سلور پر 15 x پر r کوساین 3 پر 15 تانجان y پر x تانجان سلور پر سوده سلور پر 3 همداسې کبل شکل مونږ تراکې مثلا مونږ ته وایي چې یو ټکی ده 8
د یو زاویې مثلا دویمه زاویه ده تیتا ده، تا د دې نسبتونه پیدا کړه. راسئ شکل مرسموي، دا ایکس کوي دا وای کوي. آر مربع مساوي کیږي شپږ مربع جمع اته مربع. آر مربع مساوي کیږي شپږ دېرش جمع څلور شپېته. آر مربع مساوي کیږي دواړه جمع کوي سل. د خوا هم جذر واخلئ د خوا هم جذر واخلئ. آر مساوي کیږي څو؟ لس. و ساین د تیتا که اخلئ ساین د تیتا مساوي کیږي وای پر آر اته پر لس چې راوځي څلور پر پنځه. کوساین د تیتا که اخلئ اکس پر آر شپږ پر لس درې پر پنځه. او که تانجان د تیتا اخلئ ګران زده کوونکو نو تاسو به ورته چې وای پر اکس ده اته پر څو ده شپږ چې څلور پر څو راځي څلور پر درې راځي. ګران زده کوونکو په دې درسونو کې دا سوال هم راتلی شي چې د افادې په شکل مثلا دغسې افادې موږ ته راکول شي او موږ ته وایي چې دا سوالونه حل کړي. موږ کولی شو ډېر په سادګۍ باندې همدغه لوست چې موږ ویلی دا سوالونه پرې حل کړو. مثلا موږ نسبتونه د شپېتو د صفر د نوي همداسې د دېرش درجو د پنځه څلوېښت درجو دا ټول زده کړي دي میخانیک کړي دي. اوس د هغې په کومکو باندې راځو د افادې حلو. مثلا لومړی سوال حلو. لومړي سوال ته تاسو متوجه اوسئ ګران زده کوونکو چې سوال د 2 تانجان د 15 درجو جمع 9 تانجان د 80 درجو او موږ نه غوښتل شوی چې دا افاده موږ باید حل کړو. ډېر ساده موږ قیمتونه باندې فکر راځي قیمتونه به افاده لیږي. 2 دلته دا خپل لیکو ضرب د تانجان د 15 درجو زدم د ګران زده کوونکو یو راځي جمع 9 په خپل تانجان د 80 جذر د 3 کېږي. لکه ساده کې 2 په یو کې 2 جمع 9000 به جذر 3 9 جذر د 3 نور نه ساده کېږي. د لومړي سوال جواب ګران زده کوونکو همدغه ده چې 2 جمع 9 جذر د څو ده جذر د 3. صحیح ده. همداسې مثلا دویم سوال چې دلته راغلی لاندې ګران زده کوونکو دا حلوو چې تانجان د 45 درجو تانجان مربع د 45 درجو منفي کوساین مربع د 45 درجو. تانجان د 45 ګرانو زده کوونکو یو ده یو لیکو یو کل مربع ده منفي کوساین د 45 د جذر 2 پر 2 کل مربع ده ګران زده کوونکو. لیکو چې یو منفي د جذر 2 د 2 سره راځي 2 پر سره راځي 2 مربع څلور چې مساوي کېږي یو منفي یو پر 2 چې ساده کې یو په 2 کې 2 2 نشي یو لاړ شي یو پر 2 جواب یې څو راوځي ګران زده کوونکو جواب یو پر 2 راوځي دې جواب. صحیح ده. مثلا دې افادې ته راشو د افاده ډېره ساده حلېږي. دلته لیکو چې یو پر یو جمع تانجان د 10 درجو زموږ زده ګران زده کوونکو جذر د 3 کل مربع لیکو مساوي کېږي یو پر یو جمع 2 د 2 سره څو لیکو 3 یو پر څو راځي یو پر څلور. نو د دې سوال جواب څو شو یو پر څلور. صحیح ده. همداسې مثلا دا سوال که موږ ته راکړي دا سوال حل کړو. دا سوال خو داسې کولی شو ګران زده کوونکو راسه لکه پاس سوال غوندې قیمتونه کېدو. کوساین د 10 مجذر 3 پر 2 ده ساین د 10 یو پر 2 ده دلته کېدی خو کولی شي دغه ساده هم حل کړي ګران زده کوونکو. دا فورمول ده. موږ مثلثات کې یو غټ فورمول لرو چې هغه فورمول ساین مربع تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوي یو ده یا ساین مربع x جمع کوساین مربع x مساوي یو ده. ساین مربع 20 جمع کوساین مربع 20 مساوي یعنی شل پکې راتلی شي. دلته ساین مربع کوساین مربع د 10 جمع ساین مربع د 10 دواړه مثلا ساین او کوساین دي مربع هم لري او دواړه ضمیم یو رقم دي نو جواب څه ده جواب یو ده. نو لیکو چې یو جمع یو تقسیم پر 2 جمع تانجان د 45 یو کېږي 2 یو جمع 2 یو جمع یو 2 کېږي 2 جمع یو څو کېږي 3 2 پر څو شو 2 پر 3 د سوال جواب ده. صحیح شو. راځو دې سوال ته ګران زده کوونکو دا سوال حلوو. ساین د 80 درجو باندې پیږو چې څو راځي ساین د 80 جذر 3 پر 2 ضرب د کوساین د 10 جذر 3 پر 2 مثبت کوساین د 80 یو پر 2 ساین د 80 د 10 یو پر 2 دا دې سره ضرب کې جذر 3 ضرب جذر 3 جذر 9 3 راوځي 2 2 څلور جمع یو پر څلور مخرج مساوي کېږي مخرج څلور 3 جمع یو څلور پر څو ده څلور جواب څو راوځي یو. مشکل خو نه ده ان شاء الله. همداسې دا سوال الو ګران زده کوونکو لیکو چې منفي 2 دې سوال رقم راځي ګران زده کوونکو کسري په شکل رقم ډول راځي. نو تاسو کوشش کوئ چې ډیر حل کې ضروري ډیر کار وکړئ د سوال درته مغونه اسانه کیږي. تانجان د 45 څو لیکو یو منفي ساین د 80 درجو څو کیږي جذر 2 پر 2 مربع چې کوي 3 پر 4 راځي تقسیم پر یو منفي کوتانجان د 10 جذر 2 کې مربع چې کوي 3 ده مساوي کېږي منفي 2 ضرب ده یو پر 4 کې 4 نه 3 لړ شي یو پر 4 تقسیم پر د 3 نه چې یو لړ شي منفي 2 د منفي 2 سره خلاص جواب یې راووت یو پر 4 یعنې د دې سوال جواب یو پر 4. ګران زده کوونکو په دې لوست کې دا سوال هم راتلی شي چې مثلثاتي افادې به وي خو زاویې معلومې نه دي. مثلا فقط موږ کوشش کوو چې دې دو ساده کړو. مثلا سوال راځي ساین د x ضرب کوتانجان د x یعنی دوه نسبتونه دي او بل سره ضرب شي دا به کوشش کوو ساده زاویې نه دي چې قیمتونه یې ولیکو. نو موږ لیکو چې ساین د x په خپله او کوتانجان موږ زده کړو چې کوساین پر ساین یعنی کوساین د x پر ساین د x. صحیح ده. دلته ساین د x د ساین د x سره خلاص جواب فکس راوځي کوساین د x. بیا موږ جواب همدغه حلقه کوو او لیکو چې د دې جواب ده کوساین د څو کوساین د x. صحیح ده.
مثلا دلته دا بل سوال ده 12 کوساین مربع د x سیکنډ x ضرب کوسیکنډ x موږ لیکو 12 په خپله کوساین مربع د x په خپله سیکنډ x باندې پیږي 1 پر کوساین د x ده ضرب د سیکنډ د x لیکو 1 پر ساین د x صحیح ده. دلته کوساین د یو کوساین سره زی لیکو 12 په خپله ضرب دلته فقط صورت کې کوساین x پاتې شو او په مخرج کې ساین x پاتې شو. اوس لیکو چې 12 په خپله کوساین پر ساین مخکې دغه په کوتانجان لیکلو بیرته خپله چې راځي کوتانجان د x. د دې سوال جواب دغسې حلیږي او 12 کوتانجان ته x جواب راځي. صحیح ده. همداسې مثلا دغه افاده موږ ته راکوي داسې ډېرې افادې مثلا نورو په څلور ځوابه نور په کتابو کې تاسو پیدا کوی شئ. د سوال که چا درکړه چې حل یې کوي راسن طرف په طرف د پولینوم پر مونوم نه استفاده وکړي تقسیم نه استفاده وکړي مخته ځئ. دا په دې وویشئ 3 ساین د x تقسیم پر کوساین د x منفي 15 کوساین د x پر څو ده کوساین د x. صحیح ده. دلته مخته ځو 3 په خپله 3 او یا لاندې لیکو چې 3 په خپله 3 ساین پر کوساین تانجان د x کیږي او کوساین د کوساین سره لاړه منفي 100 منفي 15 د دې سوال جواب دغه شی راوړي 3 تانجان د x منفي 15 نور نه ساته کیږي. دې سوال ته راځو. سوال ورکړی ګران زده کوونکو چې 3 ساین د x جمع 2 کوساین د x پر کوساین د x ثواب څو ده مساوي 3 سره. تاسو راته دې کې تانجان د x پیدا کړئ. تاسو به اول دې کې تانجان جوړوئ سره هم به جوړوئ طرف په طرف بیا تقسیم کړئ 3 په خپله ساین پر کوساین تانجان د x جمع 2 په خپله کوساین پر کوساین یو کېږي خلاص مساوي څو ده 3. دا تانجان د x جوړ شو. اوس دغه پیدا کوو خلاص دوه خوا مساوات نه تیر کوي تانجان د x مساوي کېږي 3 نه چې 3 منفي 2. اوس به ولیکو 3 تانجان د x مساوي کېږي یو د خوا هم تقسیم 3 د خوا هم تقسیم 3 سره لاړه تانجان د x مساوي شو یو پر څو ده یو پر 3 چې زموږ جواب دلته راووته. صحیح شو. همداسې راځو دې سوال د ګران زده کوونکو ته ویلي دي چې 3 ساین د x جمع 2 کوساین د x پر 15 ساین د x منفي 4 کوساین د x دا راته پیدا کوي. په داسې حال کې چې تانجان د x وي 2 یعنې د دې عددي قیمت راته پیدا کوي. تانجان د x قیمت یې موږ ته راکړی 2 ده نو تاسو واخلئ د حل کې دې سوال هم کانکور کې ډېر راغلی خپله سوال د کانکور ده نور سوالونه هم شته مثلا تانجان ته قیمتونه فرق کوي 2 پر 3 او 3 او 4 داسې قیمتونه یې ورکړل ته وضع کېږي. دا سوال سره عملي ګران زده کوونکو دې کې به کوشش کوئ چې همدغه تانجان تاسو جوړ کړئ. سره هم به یې جوړوئ کوشش وکړئ صورت او مخرج په کوساین وویشئ یعنې داسې کوئ دې ته هم کوساین مخرج ورکړه او دلته هم دې ته هم کوساین د چې ورکړه مخرج نه صورت کې د دې ولیکه 3 ساین د x جمع 2 کوساین د چې ده کوساین د x او لاندې ولیکه 15 ساین د x منفي 4 کوساین د چې ده کوساین د x بیرته هم کوساین د کوساین سره دې افاده موږ ته راکوي. اوس چې دا کار وشو چې کوو طرف په طرف ته ویشو لیکو خط بر ورکوو 3 په خپله ساین پر کوساین تانجان د چی شي تانجان د x جمع 2 په خپله کوساین د کوساین سره خلاص شو خبره 15 په خپله ساین پر کوساین تانجان د چی ده تانجان د x منفي کوساین د کوساین سره لاړه 4 شو. اوس تانجان د x ته ګورئ جوړ شو ګران زده کوونکو. اوس به قیمتونه کېدی تاسو 3 په خپله تانجان په ځای 2 جمع 2 تقسیم پر 15 په خپله دلته 2 منفي 100 منفي 4 3 2 شپږ جمع 2 8 او دلته 15 2 10 نه 4 لاړ شي شپږ اختصار کوي 4 پر 3 چې راځي ګران زده کوونکو جواب راځي او بیا 4 جواب کې همدا در سره چې کې حل کوي. آخري سوال دی بخش کې راغلی ګران زده کوونکو کوسیکنډ پر کوتانجانت. صحیح ده. کوسیکنډ موږ پیژنو چې معکوس د ساین دی په ځای لیکو یو پر ساین د x او کوتانجانت پیژنو چې کوساین د x پر ساین د x راځي. لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې یو په ساین د x کې ساین د x تقسیم شي پر ساین ضرب کوساین کوساین x ضرب د کوساین د x ساین د ساین سره لاړه یو پر کوساین د x پاتې شو یو پر کوساین د موږ زده ګران زده کوونکو سیکنډ د x ته او جواب یې څلور جوابه کې اندا سیکنډ د x زده کوونکو په دې برخه کې عبارتي سوال هم جوړېدای شي. مثلا عبارتي سوال هم راتلی شي چې عبارت وویل شي او هغې نه موږ شکل جوړ کړو او سوال حل کړو ولې چې دا برخه مثلثاتي نسبتونه چې دي د ټول مثلثات کې ډېره مهمه برخه ده او ډېر زیات سوالونه لري چې تاسو کله کتابونه در سره حل کوي ګورئ بیا ته معلومیږي چې دې کې ډېر زیات سوالونه دي. بل نمونه سوالونه مې درته ویل چې هغه عبارتي سوالونه دي. بعض سوالونه عبارتي راځي او هغه عبارت موږ په شکل اړو بعد دغه نه سوال اړو. مثلا موږ ته ویل کېږي چې یو دیوال دغه ته زینه ایښودل شوې ده مثلا داسې پوهوي و یو دیوال ته زینه ایښودل شوې د زینې مثلا اوږدوالی د 12 متره او د زینې د ځمکې سره 15 درجې زاویې جوړه کړې. تاسو د دې دیوال ارتفاع او د ځمکې نه تر د زینې پورې فاصله ماته پیدا کړئ. یعنې تاسو به راځئ خپل شکل همیشه سوال چې عبارتي ولې د شکل ته به راځئ. اول مثلا ته وګورو دا باید فکر وکړو دا دیوال ده دلته دیوال ده او دې ته موږ یوه زینه ایښې ده او زینه موږ څو ویلې زینه موږ ویلې چې دا زینه 12 متره ده او زاویه چې د ځمکې سره جوړه کړې 15 درجې ده. موږ ته وایي چې دا ارتفاع د دې دیوال او دا x چې څومره لرې ده د زینه د دیوال د بیخ نه دا موږ ته پیدا کړي. تاسو دلته اوس پوهېږئ دا مثلث د خبره خلاصه ده دلته زاویه څو ده 90 درجې ده
یعنی عبارتي او عبارت نه مخصص شکل جوړ کړو. اوس به راسن شی واخلئ یو ساين به ترې راواخلئ، لاسن به یو ساين ترې راواخلئ اچ به پیدا کړي، بیا به کوساین واخلئ اکس به پیدا کړي. مثلا ساين د شپېتو چې واخلئ څو کېږي مقابل ضلع اچ پر 12 تقسیم پر څو ده یو ضرب اچ مساوي کېږي 12 ضرب ساين د څو کې شپېتو 12 ضرب ساين د شپېتو جذر 3 پر 2 اختصار کې اچ مساوي کېږي د اختصار کې شپږ جذر 3 متر. دا یې ځواب راغی. صحیح شو؟ یعنی دومره ارتفاع لري. او که x پیدا کوي او کوساین واخلي، کوساین د شپېتو مساوي کېږي مجاور x پر وتر 12 مخرج یو ضرب x او دا سره ضرب کې 12 ضرب د څو راځي کوساین د شپېتو کوساین د شپېتو یو پر 2 راځي چې اختصار کې x مساوي کېږي 6 متر. فاصله څومره ده 6 متر. سیده ګران زده کوونکو همداسې مثلا بل سوال ګران زده کوونکو راتلی شي موږ ته ویلی شي چې یو برج ده کله چې د لمر وړانګې په هغې باندې لګېږي دا سوری 8 متره جوړوي 8 متره سوری مثلا په ځمکه باندې جوړوي او دا د لمر وړانګه چې ده د ځمکې سره کومه زاویه لري 30 درجې. تاسو د دې برج یا د دغه منار اوږدوالی موږ ته پیدا کړئ. یعنې هدف دا دی چې دلته یو منار موږ لرو د یو منار ده دلته کله چې د لمر وړانګې په دې باندې لګي څه جوړوي سوری جوړوي. د دې سوری موږ ته ویل شي 8 متره زاویه چې جوړه کړې 30 درجې دغه ارتفاع د دې منار موږ ته پیدا کړو. خلاص دا شکل قایم الزاویه مثلث ده خبره خلاصه ده. یو مثلا تانجان ترې واخلئ تانجان د 10 مساوي کېږي مقابله ضلع اچ تقسیم پر مجاور 8 مخرج څو ده یو ضرب اچ 8 په خپله تانجان د 30 درجو جذر 3 پر 3 ده چې دغه ځواب یې راویست. صحیح ده؟ این د سوال راځي. نور سوالونه مثلا راتلی شي هغه همداسې واړه سوال مثلثونه جوړوي کوم جز به ورکړي هغه ورته پیدا کوم چې چې نه کېده ماتې راولي. همداسې یو سوال دا ګران زده کوونکو مثلا په نور کتابو کې لیکل شوی ده خو کانکور کې نه ده راغلی هغه سوالونه هم درته واخلم چې لږ ورسره بلد شي چې رقم سوالونه لري. مثلا یو سوال داسې ده چې د یو دیوال په سر چې هغه دیوال مثلا اوږدوالی دغه دیوال ارتفاع چې ده 50 متره د دې دیوال په سر یو بل یعنی یو جیګ هغه ده مثلا بلند منزل ده یا فرض مثال یو کور جوړ شوی ده چې د هغې ارتفاع مثلا اچ ده یعنې معلومه نه ده د اچ په اندازه ده خپله دیوال 50 متر د 50 نه بعد بیا بل یو غټ کور ده اوږدوالی د هغې اچ ته نه ده معلوم. یو سړی درېدلی ده د بین نقطې نه کله چې د دیوال سر ته ګوري 30 درجې زاویې جوړه کله د کور سر ته ګوري 80 درجې زاویې جوړه. نو تاسو وایئ چې دا برج چې یا فرض مثال دا خپله دا کور چې جوړ شوی د دیوال په سر 100 متره ده. یعنې هدف دا ده تاسو ګورئ دلته ګران زده کوونکو دلته فرض مثال دا ونیسو دا به موږ فکر وکړو چې دا دیوال ده صحیح ده څومره ده 50 متره د دې په سر بل کور ده د دې په سر جوړ شوی ده او د دې ارتفاع چې ده د اچ په اندازه ده چې دا معلوم نه دی چې دا څومره ده. یو سړی د بیکاره پاتې دغلته ناست ده د بي نقطه کې ده دومره لرې ده معلوم نه دی چې څومره لرې ده. دا د کله چې د دیوال سر ته ګوري سترګو سره یې زاویه جوړېږي 30 درجې او کله چې د هغې سر ته ګوري د کور سر ته ګوري زاویه جوړېږي 80 درجې. اوس سوال دا چې دغه اچ څومره ده دا کور 100 متره جوړ شوی دی په سر صحیح ده ډېر ساده یادو. ګران زده کوونکو اول ته خو تاسو ګورئ چې دوه مثلث یو دغه قایم الزاویه مثلث ده کوچنی د 30 درجو او یو دغه قایم الزاویه ده غټ چې ده د 80 درجو ده صحیح ده. دا دواړه موږ ګالو سره قیمه ګران زده کوونکو اول خو تاسو دا پیدا کړئ چې دا سړی څومره لرې ده ګیرې کول ته یې ګیر کړو چې څومره لرې ده دا سړی څومره لرې ده د دې نقطې د بي نقطې کې او د دیوال بیخ څومره فاصله لري. د وړوکي مثلث کې به تانجانت واخلو ولې چې مقابل معلوم ده مجاور وړوکی ده تانجانت د څو 30 درجې دلته څو ده 50 متره مې درته ویلې 50 متره نو 50 تقسیم پر څو دا به اکس ولیکو اکس مخرج څو ده یو دا په دې کې ضرب کړئ او دا په دې کې ضرب کړئ او دلته کوم شي چې د ډېرې محاسبې نه ځان وساتئ تانجانت د شپېتو باندې ترپېږي دېرش باندې یو پر جذر درې ده مساوي کېږي 50 پر څو ده 50 پر اکس یو ضرب اکس دا ضرب دې کې 50 جذر د څو ده 50 جذر د 3 نو دا موږ راویسته چې 50 جذر د 3 ده وړوکی مثلث کې د اکس مقدار پیدا کړو. اوس به لاړ شو دا غټ مثلث ته او د اچ اندازه به پیدا کړو. دې غټ مثلث نه بل تانجانت واخلئ شپېته مقابله ضلع تانجانت د شپېتو مقابله ضلع خو دغه ټوله ده یعنې 50 دیجې پورې جمع اچ ټول یعنې دا ضلع څو راځي 50 جمع اچ نو لیکو 50 جمع اچ تقسیم پر مجاور خو راویسته 50 جذر د څو ده 3 ده مخرج یو د دې سره ضرب کړئ 50 جمع اچ مساوي کېږي د دې سره ضرب کړئ 50 جذر 3 ضرب تانجانت د شپېتو جذر 3 کېږي
اوس دا 50 خاطر کې اچ مساوي کېږي دا سره ضرب کوي څو کېږي جذر 3 جذر 2 جذر 9 3 کې 3 50 کې او 50 منفي 50 اچ مساوي راوځي 100 یعنی پاس کورس جوړ شوی هغه به 100 متره 100 متره د دې برج یا د دیوال سوال هم داسې الو ګران زده کوونکو مثلا موږ ته ویل کېږي چې د یو شخص د قد اوږدوالی چې ده 1.8 متره ده یعنی 1.8 سانتي متره ده او دا د یو د برق پایې نه چې 2 متره د دې نه لرې ده درېدلی ده او د دې پایې په برق په سر باندې چې 3 متره اوږدوالی دا پایه لري د دې په سر باندې یو ګروپ ایښودل شوی دا ګروپ وړاندې کله چې پرې لګي یو سوری جوړوي دا سوری څومره ده تاسو سوری پیدا کړئ هدف څه رقم ده ګورئ دا ځمکه ده دلته دا شخص درېدلی ده څومره قد لري 1.8 متره 2 متره لرې د یو پایې څخه درېدلی دلته یو بله پایه ده د برق پایه ده چې د هغې په سر برق دا ګروپ ده دلته او د دې قدم د څو 3 متره د دې خپله د دې ګروپ د دې پایې ارتفاع 3 متره ده کله دا وړانګې په دې سړي باندې لګي په دې شخص باندې نو دلته یو سوری جوړوي دغه سوری تاسو راته پیدا کړئ ایکس صحیح ده ګران زده کوونکو دې کې څلور رقمه سوالات لري دلته سوری ورک کولی شي چې قد د نفر ورک کړي کیدای شي چې فاصله د نفر د پایې څخه ورک کړي او کیدای شي چې ورک کړي خپله د دې برق پایې د ارتفاع ورک کړي سوال ټول یو رقم لري یو تخنیک لري چې 2 تانجانته بخلي څه معنی دلته دا چې دلته کله مخته راځي دلته خو یو مثلث جوړېږي یعنې دا زاویه ده تیتا یو مثلث دغه وړوکی مثلث دی یو مثلث دغه غټ مثلث ده یو دفعه تانجان په وړوکي کې واخلي یو دفعه غټ کې بس خلاصه خبره شوه څه رقم تانجان د تیتا مساوي کېږي مقابل 1.8 پر اکس صحیح ده او غټ مثلث کې تانجان د تیتا مقابل 3 متره او مجاور دغه ټول اکس جمع 2 تاسو په ریاضي کې پوهېږئ چې یو طرف کله چې مساوي شي بل طرف خپله مساوي کېږي نو 1.8 پر اکس مساوي کېږي 3 پر اکس جمع ده طرفین وسطین به یې کوي دا په دې کې ضرب کې 3 اکس او دا دې کې ضرب کې 1.8 اکس جمع 3.6 دا د خوا راواړوئ 3 اکس منفي 1.8 اکس مساوي کېږي 3.6 دا دې سره لاړه 1.2 اکس شو مساوي کېږي 3.6 د خوا هم 1.2 د خوا هم 1.2 دا دې سره لاړه اکس مساوي شو 3 یعنې اتلس د پاس لس ضرب کې لاندې ضرب کې 14 پر 12 14 پر 12 سوری ګران زده کوونکو 3 متره پس د دې د سوري هغه ارتفاع هغه څومره ده د اوږدوالی څومره ده 3 متره او سوری یې شخص جوړ کړی ده د سواله لیکي صحیح ده چې د اریانا ښوونیز مرکز کې سوالونه ډېر دي رقم سوالونه دي هر کوم ورک کړی ده تخنیکونه پکې وهلي دي درس خیال کې کوم چې مشکل هغه هم راته ولیکئ بل سوال چې آخري سوال به یې ونیسو داسې راغلی ګران زده کوونکو مثلا وایي چې د یو نفر قد ده جذر 3 متره او د دې سوری د 1 متر تاسو راته پیدا کړئ چې ساعت څو بجې دي یعنی یو نفر ده قد مثلثات ساعت سره ارتباط ورکوي په داسې شرط چې په همدغه ورځ باندې لمر چې طلوع کړي یا وړانګې لومړي ځل خود ښکاره شوي 6 بجې وي یعنی سهار 6 بجو باندې لمر ختلی ده هدف دا ده چې یو شخص دلته درېدلی دا ده یو نفر ده قد یې ده جذر 3 متره لمر په دې ولګېده د لمر وړانګې دې نفر چې یو وکړه دلته یې سوری جوړ کړي 1 متر نو په دې ورځ باندې لمر ختل هم دي 6 بجې نو تاسو راته وایئ چې 700 بجې ده تاسو به سره هم کوئ ډېر ساده دا خو 90 درجې عمود درېدلی دلته دا مثلث جوړ شو دا زاویې تیتا اول دا تیتا پیدا کړئ چې څو درجې ده مثلا صرف مې یو تانجان ترېنه واخلئ تانجان د تیتا مسې کې مقابله ضلع جذر 3 متر پر مجاوره ضلع 1 متر تانجان د تیتا مساوي کېږي متر په متر سره څو شو جذر 3 کومه زاویه د ګران زده کوونکو تانجان چې جذر 3 کېږي تاسو ټول پوهېږئ چې تانجان د 15 درجو ده چې هغه جذر 3 پر جذر 3 کېږي دا خو پیدا شو که نه یعنې زاویه چې دلته جوړه شوې ده زاویه چې د نفر د ځمکې سره جوړه کړې 15 درجې ده اوس دا هم د تاسو زده دي ګران زده کوونکو او که نه هم زه اوس یې زده کوئ چې ځمکه په 40 ساعتو کې یو مکمل دور پوره کوي یعنې 40 ساعتو کې شپه ورځ تېرېږي 40 ساعتو کې 360 درجې زاویه تېروي یعنی کله چې ځمکې باندې 40 ساعته تېر شي نو دا به 360 درجې یو دور خپل پوره کړي نو دلته موږ وایو چې ځمکه په 40 ساعتو کې 360 ده یا داسې ویلی شو چې په 6 ساعتو کې 90 درجې ده هماغه 6 څلور 40 او څلور 90 360 کې بېرته مو خبره ده یعنې موږ دا وایو چې 6 هاورو کې 6 ساعتو کې 90 درجې زاویه طی کېږي نو که زاویه 60 درجې شي دا به څومره ساعتو کې شوي وي یعنې دغه زاویې ته ساعت پیدا کوو
چې دا به څومره ساعتو کې ده 90 خو په شپږو کې کېږي اوس x پیدا کوو تاسو پوهېږئ چې 90 چېرته ځي مخ نشته دا 90 صورت ضرب کوي شپږ هاور ضرب شپېته x مساوي کېږي 0 د 0 سره 2 درې شپږ 3 درې نهه 2 درې شپږ 1 درې درې 2 2 څلور څلور چې څلور هاوره یعنې کله چې موږ وایو ځمکه شپېته درجې ته یې کړې په دې معنا 4 ساعته پرې تېر شوي دي صحیح ده 4 ساعته اوس موږ چې شی ګران زده کوو سهار لمر ختل په څو بجو و شپږ بجو باندې و ښایي اوسه پورې څو درجې و شپېته درجې دا شپېته درجې څو ساعتې 4 ساعته دې سره 4 چاپ کړي اوس څو کېږي 0 0 د جمع کوي 10 اوس د ورځې 10 بجې دي یعنې 10 بجې دغسې راوځي همداسې نور سوال هم درکوي هغه سوالونه در سره حل کوي کوم ځای کې چې بیا باندې دي سوال راولي خو بیا هم کانکوري سوالونه نه دي دې درس پورې تړلي وو نور داسې ډېر سوالونه دې پورې تړلي تر څو چې تاسو خپله کار ونه کوئ چې زه څومره درته کار وکړم شاید زده یې نه کړئ نور هم خسته کېږئ باک کېږئ نه م خوښېږي بیا ولې چې پخپله یې نه کاروئ ښه نه راځي درته خو کوم سوالونه چې پیلېدل مشهوره ول او دې په کتابو کې لیکل کېږي هغه مې ټول درته کار کړل دا ګران زده کوونکو د نن لوست هیله ده چې په دې درس باندې پوه شوي اوسئ او ټول هم ځان سره په کتابچو کې رسولي وي نو ځان داسې ارام مه کښېنئ جګ شئ مثلا د مکتب کتاب یا فرض مثال کوم د کورس کتاب چې در سره یې مخ ته یې ښیي در سره کار کوي کوم سوال چې باندې کولی شئ چې په هر رقم چې مثلا د واتساپ د لارې مسنجر ټلګرام یا راشئ اریانا ښوونیز مرکز ته کابل ته له خیره چې دلته درته کورس کې حل کړم او مشکلات هم ټول سره حل شي صحیح ده او کوشش وکړئ چې ګران زده کوونکو دا ویډیوګانې نور ملګرو ته هم ورسوئ نور ملګرو ته یې هم ورکوئ چې دغه صدقې جاریه کې ما سره تاسو هم شریک شئ هغې ته به مې یو چېرته ورسېږي موږ او تاسو ته به ټول ته دعاګانې وکړي او یو چېرته به ورسېږي شاید خو ګورئ چې مثلا د جریکیانو مکتبونه بند دي او د هلکانو مکتبونه هم که خلاص دي هغې ته هم چې درس نشته ده چې نه زده کوي نو که څوک یې زده کوي هغه د ویډیوګانې خدمت کوي د ویډیوګانې ورته ورکوي چې یو شی ترې زده کړي هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ په مخه